بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. لومړی غواړم واورم چې اواز مې صحیح درځي؟ ټول اواز اورئ؟ हेलो هلو، اواز درځي تاسو ټول ته؟ بله ډاکټر صاحب ستاسو आवाज بالکل سم صحیح راځي ډاکټر صاحب. ښه. راځو لومړی شروع کوو چې څنګه کولی شو په آلمان کې تخصصي زده کړې سرته ورسو او بیا څنګه کولی شو دا پروسه شروع کړو. ټول راځو د شروع نه او بیا تر اخره مخته ځو. که څه هم دا د زوم میټینګ چې دی دا لیمیټډ دی، یعنی محدود دی. 40 دقیقې که چیرې دا میټینګ ختم شو بل میټینګ لینک تاسو سره شیر کیږي، نو هیله ده چې بیا هغه هم جاین کوي تر څو د دې په ادامې سره مخته ولاړ شو. راځو شروع کوو. لومړی راځو دا هم نوې تاسو کولای شئ چې په فیسبوک کې موږ دغه صفحې د لارې تعقیب کړئ، او همدارنګه راځو کانټینټس ته چې موږ تاسو څه په دې ویبینار کې یا د لیکچر کې څه زده کوو، د دې فهرست څه دی، کوم موضوعاتو باندې بحث کوو. لومړی دی why Germany for medical specialization or post graduation. ولې موږ تاسو باید د آلمان هیواد جرمني انتخاب کو د specialization یا تخصص لپاره. What are the steps and requirements? Steps او requirements څه دي، د دې لپاره کوم شرایط دي او کوم قدمونه باید واخلو. How to start the process. څنګه کولای شو پروسس سٹارټ کو. بل دی ډاکومنټیشن پروسس، څنګه کولای شو ډاکومنټس یا اسناد برابر کو. جرمن ویزا او د هغې څخه وروسته چې کله موږ ټول اسناد برابر کړل، هر څه کارونه مخته ویوړل، ډاکومنټس ایوالویټ شول، د هغې څخه وروسته بیا موږ څه باید وکړو، یعنی جرمن ویزا څنګه ترلاسه کړو. راځو د دې په باره کې هم بیا په تشریحاتو سره خبرې کوو. او د هغې څخه وروسته چې کله جرمني ته راشئ نو لایسنسینګ اگزامز دي. کوم لایسنسینګ اگزامز دلته موجود دي؟ دوه لایسنسینګ اگزامز دي چې یو ته FSP یا FSP په انګلیش کې چې ورته وایي او په جرمن کې ورته Fachsprachprüfung وایي. Fachsprachprüfung یعنی طبي مسلکي، د طبي مسلکي ژبې امتحان. Prüfung Fach هغه ته وایي، پروفیشنل ته وایي، شپراخن ژبې ته وایي، او Prüfung اگزام ته وایي، امتحان ته وایي، یعنی د طبي ژبې مسلکي امتحان. او د هغې څخه وروسته بیا KP معنا Kentnissprüfung، Kentniss معنا پوهه، Prüfung معنا امتحان، یعنی د طبي پوهې امتحان. او د هغې څخه وروسته موږ لرو اپروباسیون، په جرمن کې ورته اپروباسیون وایي او انګلیش کې اپروبیشن، یعنی with taking exam and without taking exam. آیا کولای شو چې د اپروبیشن یا جرمن لایسنسینګ اگزام چې کله ختم شي دا ټول پروسس ته اپروبیشن پروسس وایي. لایسنسینګ ټول پروسس چې دی کولای شو دا without exam هم لاسته راوړو، کولای شو without exam جرمن لایسنس لاسته راوړو کنه. په دې باندې هم راځو بیا خبرې کوو. بل دی what opportunities can I avail after approbation. د کم فرصتونه یا سهولتونه موږ تاسو ته مهیا کېدای شي یا په لاس راوړلی شو کله چې موږ اپروبیشن ترلاسه کړو یا جرمن لایسنسینګ پروسس کمپلیټ کړو. هغې څخه وروسته can I work in other EU countries as a doctor, especially UK. یعنی موږ کولی شو چې په جرمني کې چې کله موږ تاسو تخصص وکړو یا سپیشلایزیشن وکړو، د هغې څخه وروسته کولی شو په نور ایروپین کنټریز کې کار وکړو یا زموږ ډیګریز بیا هلته ریکګنایز دي که نه، سپیشلی یو کې هو ریکګنایز دي. راځو په دې باندې هم بیا خبرې کوو. بل دی ریزیډنسي ټریننګ ان جرمني. ټریننګ او ریزیډنسي څنګه ده، څنګه کولی شو لاسرسی ورته پیدا کړو، یعنی څنګه یې په لاس راوړی شو. کوم سیټونه چې دي لکه پاکستان کې JKT او FCPS هغه دپاره چې کوم دی دوی خپل پنجاب سنټرلایز پروګرام لري، د اګریګیټ په اساس باندې دوی سیټونه هغه کوي ورکوي.
دلته څنګه حساب دی یا مثلا د یو اس ای په نسبت باندې او یا هم د یو کې په نسبت باندې هغه باندې هم راځو خبرې کوو. بلې ډاکټر سیلری ان ورکینګ اورز ان جرمني په دې باندې هم راځو خبرې کوو. بلې ډاکټرز لایف ان جرمني او جرمني لایسنسینګ ایگزام ویز پلیب یو کې املی یو اس املی اینڈ ای ام سی. دا هغه موارد دي چې په دې باندې مو خبرې کوو. دا ټول ما په پښتو باندې ویل که څوک په پښتو باندې مو کول نه پوهېږي په دري یا فارسي ژبه کې هم مشکل نشته، کولی شي چې میسج وکړي یا دا وکړي. ښه راځو why Germany for medical specialization and post graduation. دلته موږ لرو training education quality first هغه دلیل دی چې د هغې په اساس باندې ولې باید Germany انتخاب شي. Germany is known for its quality education, better healthcare system and advanced technology. دا موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې quality of education او ښه healthcare system یا صحي system چې دی او همدارنګه advanced technology کې ورته technology دلته په جرمني کې ورته technology land وایي، یعنی د land of technology. د هغې څخه وروسته موږ بل هغه دلیل چې د هغې په اساس باندې موږ جرمني ته پریفرنس یا ترجیحیت ورکولی شو هغه ریزیډنسي ټریننګ ایشوز دي. په جرمني کې after getting approbation there is no any other specialty exam like MRCs, MRCP, MRCOG and etc. کله چې تاسو لایسنسینګ ایگزامز ټو سټیپ ایگزامز کلیر کړئ د هغې څخه وروسته یعنی کوم بل سپیشلیټي ایگزام نشته لکه ام آر سی پی ام آر سی اس چې د پلیب نه وروسته به تاسو دا ایگزامونه ورکوئ یا ام آر کوګ. دلته بیا کوم داسې بل ایگزام نشته، ډایرکټ تاسو کولی شئ چې ریزیډنسي سپاټس چوز کړئ او پیدا یې کړئ او ریزیډنسي ته داخل شئ. بل لرو په سیکنډ کې یو ویل ډایرکټلی اپلای ټو هاسپټلز فور ریزیډنسي ټریننګ سپاټس. لکه په یو کې کې یا په یو اس کې کم داسې سنټرلایز کم پروګرام نشته چې هغې کې مطلب تاسو به خپل ډاکومنټ سبمیټ کوئ، د هغې لپاره به تاسو خپل سی وي سټرانګ کوئ تر څو د هغوی هغه کم شرایط ټول پوره کوي او بیا یو ښه فیلډ تاسو ته پیدا شي. دلته چې تاسو کله سیکنډ ایگزام سټیپ 2 ایگزام چې کله کلیر کوئ کولی شئ په ټول جرمني کې آل اوور جرمني هر هاسپټل چې تاسو کوم فیلډ کې خوښ یي هغه فیلډ کې اپلای وکړئ. سمپل لکه څنګه چې تاسو یو جاب پیدا کوئ همدغسې دلته ریزیډنسي ته اپلای کیږي، کم خاص جویننګ پروګرام نشته ورته. همغسې جاب تاسو پیدا کوئ همغه جاب یې تاسو هسې ریزیډنسي مخته بیول کیږي او کنټینیو کیږي. بل سټیپ موږ لرو it is possible to get into competitive medicine and surgical desired fields like cardiology, neurology, neurosurgery and orthopedics. په یو کې او یو اس کې یو چې دی دا مشکله ده چې یو سړی په کمپیټیټیو کارډیالوجي کمپیټیټیو فیلډز ته کارډیالوجي که نیرولوجي نیروسرجري هغه فیلډز ته داخل شي، که میډیسن کمپیټیټیو فیلډز دي او که سرجیکل کمپیټیټیو فیلډز دي. خو په جرمني کې دا مشکل نشته. دا هم بعضې هغه دلایل دي چې د هغې په اساس باندې موږ جرمني ته پریفرنس ورکولی شو. بل د انکم بیسس باندې salary څنګه دی. Doctors are highest paid population in Germany. Salary as compared to US is less, as compared to UK is equal or higher. یعنی د UK څخه نسبتا زیاتره او د US څخه کمه ده، یعنی په دې رینکینګ کې موجودیت لري. Starting salary is approximately same as in UK in USA. Starting salary same ده او وروسته بیا په US کې زیاتیږي او په جرمني کې چې ده تقریبا ډیره نه زیاتیږي، لږ لږ زیاتیږي according to residency year. یعنی د ټریننګ چې کله هر پر year باندې 200 300 400 داسې زیاتیږي. راځو بل جرمن هیلث کیر سیستم. جرمن هیلث کیر سیستم چې دی لکه په یو اس کې دی د ما په فکر او خیال سره چې انټرنل میډیسن 3 years ده، ریزیډنسي ټریننګ په مثلا پاکستان کې دی
Residency training internal medicine 4 years دی او همداسې surgical fields بعضې 5 بعضې 4 years دی. په جرمني کې all fields ټول fields چې کوم دي که surgical دي که medicine fields دي هغه 6 years program دی. internal medicine 5 year دی او نور all fields چې دي هغه 6 year program دی که surgical دي او که هغه fields دي medicine fields دي. ښه او په دې ډول سره ډیوایډ شوي دي چې لومړی 3 years د دې بیسیکي او د هغې څخه وروسته بیا هغه خپل فیلډ چې کوم فیلډ دي هغې ته داخلېږي. بل راځو what are the steps and requirements کوم steps او requirements دي چې په هغې باندې د هغې لپاره یعنې د دې پروسس لپاره موږ مخ ته واخلو او مخ ته ولاړ شو. لومړی دی جرمن لینګویج at least B2 level. جرمن لینګویج چې دی یعنی جرمني ته چې هر څوک راځي تر ټولو مهم اول چې دی هغه جرمن لینګویج دی چې باید لینګویج تر ټولو امپورټنټ او کی فاکټر دی چې باید زده کړي. یو مهم سټپ دی. دلته سوال پیدا کیږي زیاتره ډاکټر صاحبان هغه هم د جنوبي اسیا هیوادونو څخه لکه پاکستان، بنګلادیش، افغانستان دوی ته دا سوال پیدا کیږي چې زه جرمن یعنی یو نوې ژبه د سر څخه شروع کوم ABC څخه ولې په انګلیش هغه باندې مخ ته لاړ نه شم یعنی UK ته یا US ته. سوال پیدا کیږي چې is it easy or tough to learn German language. د ما په فکر سره دا په خپل انټرست باندې یا په خپل دلچسپي پورې اړه لري چې څوک څومره انټرست لري په ژبه کې. زما په فکر سره په عموم کې سخته ده لکه څنګه چې زموږ تاسو پښتو ژبه سخته ده جرمني ژبه هم همدغسې سخته ده خو په ټایم سره دا مشکل حل کیږي. بل دی د لینګویج په باره کې باندې there are 6 levels according to CERF. CERF is common European reference framework. یعنی د دې یو سټانډرډ دی یو انټرنیشنل یو سیستم د دې سټانډرډ په اساس باندې طبقه بندي شوي دي صنفونه چې یو بیسیک دی چې په هغې کې A1 A2 لیول راځي بل انټرمیډیټ دی چې B1 B2 او بل ایډوانس لیولز دی چې C1 او C2 لیولز پکې راځي. شپږ لیول لري په عموم کې چې یو ډاکټر B2 لیول ریکوایر دی. یعنی تاسو کولی شئ چې without language certificate هم ډاکومنټ ولویټ کوئ پروسس مخ ته بوځئ خو کله چې تاسو جرمني ته راځئ او د لایسنس اگزام کلیر کوئ B2 لیول سرټیفیکیټ باید تاسو سره موجود وي هغه صورت. You can study in Goethe Institute یعنی بل چېرته موږ لینګویج کولی شو په پاکستان کې you can study in Goethe Institute. Goethe Institute چې دی دا یو recognized German institute دی or in any local institute then you can take exam in Goethe Institute. کولی شي په هر ځای کې لینګویج زده کړئ که Goethe Institute بل کم لوکل انسټیټیوټ په هر ځای کې آنلاین کولی شي زده یې کوئ خو اگزام چې دی هغه په Goethe Institute کې اخیستل کېږي دا یو جرمن ریکګنایزد انسټیټیوټ. بل چې دی you can take PSDAF or TELG. PSDAF and TELG چې دي دا هم سیم جرمن اگزامز دي لکه IELTS TOEFL for different systems difference دی exam یو جرمن exam دی. TELG is easier. TELG چې دی easy دی خو په پاکستان کې د هغې ټیسټ سنټر نشته په جرمني کې شته او PSDAF چې دی هغه ډیفیکلټ دی نو ښه دا دی چې څوک Goethe exams وکړي. How much time will it take to get B2 certificate. دا هم هغه کوېسچن دی چې زیاتو کاندیدانو ته دا پیدا کېږي. که څوک کوشش وکړي زما په فکر په 6 to 8 months کولی شي چې B2 سرټیفیکیټ لاسته راوړي. کولی شي د دې څخه مخکې لاسته راوړي خو ډیپینډ آن انټرست یعنې تاسو په دلچسپي پورې اړه لري چې تاسو څومره انټرست پکې لرئ او څومره ټایم ورته ورکوئ. بل دی required documents to be prepared and translated to German by recognized German translator. یعنی دا فرست سټیپ شو لینګویج لرنینګ. په لینګویج کې کوم کوېسچنز وو هغه هیله ده چې تاسو به حل شوي
بلې required documents to be prepared and translated to German by recognized German translator. documents چې کوم دی هغه باید په جرمني کې په یو verified یا legal translator باندې چې هغه په جرمن Ministry of Justice کې هغه ريجستري دا هغې څخه باید هغه شي translate شي. یعنی دا second step شو. First step language learning, second step required documents translation, third step verified یا beglaubigt په جرمن کې beglaubigt وایي verified verified copy of your original documents from German embassy. تاسو به خپل ټول کوم ډاکومنټس چې دي ډاکومنټس لیست دی وروسته راځي هغه لیست تاسو ته بیا وایم کوم ډاکومنټس دي دا ډاکومنټس چې دي تاسو به د دې اوریجنل کاپي اخلئ جرمن امبیسي کې دې ته ځان ته هغه اخیستل کېږي اپاینټمنټ اخیستل کېږي خپل اوریجنل ډاکومنټس وړئ او ورسره کاپي جرمن امبیسي کې هغه تاسو اوریجنل ډاکومنټ ګوري د اوریجنل ډاکومنټ نه تاسو ته هغه کاپي چې کوم ده هغه تاسو ته ټیسټ کوي بیا هغه اټیسټډ کاپي چې کومه ده هغه چې کله تاسو دلته سینډ کوئ هغه د اوریجنل په حیث باندې یوز کېږي دا یې هم تھرډ سټیپ شو او د هغې څخه وروسته بیا تاسو چې کله ډاکومنټ هم برابر کړه ډاکومنټ هم اټیسټ کړه د هغې څخه وروسته بیا ډاکومنټس تاسو لیږئ میډیکل کونسل سینټ documents English verified یا beglaubigt copy and German translated copy یو خو translation هم وکړو بل هم attested documents دا دواړه copies دا به راواخلئ دا به جرمن میډیکل کونسل یا ایرسته کمر ورته وایي په جرمن کې ایرسته کمر ورته وایي one of 16 states of Germany په جرمني کې چې دی یو سنټرلایز میډیکل کونسل نشته لکه په پاکستان کې PMDC ده په افغانستان کې AMC ده یا انګلند کې GMC ده یعنی یو سنټرلایز دی هلته په جرمني کې هر سټیټ خپل ځان ته یو میډیکل کونسل لري یعنی هغه به تاسو سټیټ چوز کوئ او بیا به دغه میډیکل کونسل ته دغه سټیټ میډیکل کونسل ته به هغه ډاکومنټس سینډ کوئ وروسته د هغې څخه دی ګیټ ډیفیسټ بشاید کله چې تاسو ډاکومنټ سینډ کړو تاسو ډاکومنټ بلته ایویلویټ شي د ایویلویشن نه وروسته تاسو ته ایویلویشن لیټر درکوي چې هغه ایویلویشن لیټر ته ډیفیسټ بشاید ورته وایي یعنی ډیفیسټ معنا ډیفیسټ ته وایي په انګلیش کې هم ډیفیسټ بشاید سرټیفیکیټ ته وایي یعنی ډیفیسټ سرټیفیکیټ په ډیفیسټ سرټیفیکیټ کې چې دا په سیم ټایم کې دا هغه هم دی یعنی یو انوایټیشن لیټر هم دی یعنی میډیکل کونسل تاسو په فارملی یا په رسمي ډول سره تاسو جرمني ته انوایټ کوي دا تاسو ډاکومنټ ایوالویشن لیټر پلس انوایټیشن لیټر دی وروسته د هغې څخه چې کله تاسو انوایټیشن لیټر ترلاسه کړ د هغې څخه وروسته به تاسو ګیټ پریپیر فور FSP یا Fachsprachprüfung او سیم ټایم کې به تاسو دلته د ویزې دپاره ډاکومنټ برابروئ د ویزې انټرویو دپاره چې هغه راځو چې کم ډاکومنټ ورته پکار دي او څه څنګه اپاینټمنټ اخلو هغه وروسته سټیپس کې وایي کله مو چې ډیفیسټ بشاید واخیسته ویزا به واخیسته جرمني ته راغلی نو بیا به تاسو ګیټ پریپیر فور FSP د فرست سټیپ ایگزام چې کوم دی لایسنس فرست سټیپ ایگزام چې Fachsprachprüfung ورته وایي یا میډیکل پروفیشنل ایگزام چې کوم دی میډیکل لینګویج پروفیشنل ایگزام یا میډیکل ټرمینالوجي ایگزام ورته وایي د دې لپاره به پریپریشن کوئ او ایگزام به ورکوئ چې ایگزام ورکوئ یو ویل ریسیو Berufserlaubnis د دې څخه وروسته چې کله تاسو د ایگزام کلیر کړئ تاسو ته 2 year پروویژنل لایسنس درکول کېږي په دې 2 year پروویژنل لایسنس کې تاسو کولی شئ as a medical officer کار وکړئ دغه 2 years کې تاسو کولی شئ سټیپ 2 ایگزام چې کوم دی هغې لپاره ځان پریپیر کړئ او سټیپ 2 ایگزام ته اپیر شئ کله چې تاسو سټیپ 2 ایگزام کلیر کړئ نو په هغه ټایم کې بیا تاسو کولی شئ د هغې څخه وروسته ریزیډنسي سټارټ کړئ دغه 2 years ټایم چې کوم دی دا لکه یو کې نان ټریننګ جاب دی دلته هم سیم as a medical officer کار کوئ خو په ریزیډنسي کې دا نه کاونټ کېږي دغه ټایم د هغې څخه وروسته یعنې د Kentnissprüfung یا میډیکل نالج ایگزام چې کوم دی په دې 2 year ټایم کې به تاسو دا ورکوئ کله چې دا پروسس کمپلیټ شي مطلب فول لایسنس تاسو درکول کېږي چې هغه ته اپروبیشن په انګلیش کې ورته وایي او اپروباسیون په
جرمني کې ورته وایي. یعنی تاسو لایسنسینګ پروسس کمپلیټ شو نو تاسو ته پرمننت لایسنس درکول کیږي په دغه ډیز څخه وروسته. او د هغې څخه وروسته بیا تاسو اپلای فور ریزیډنسي ټریننګ دا پروسس چې ټول کمپلیټ کړو بیا تاسو کولی شئ چې ریزیډنسي ټریننګ ته اپلای وکړئ. او ریزیډنسي ټریننګ ته اپلای کول دلته سیم لکه یو جاب ته اپلای کوئ په ټول هاسپټلز کې جرمن کې چې څومره هاسپټلز دي خپل فیلډ اف چایس کې هغه کوئ سی وی ورته سینډ کوئ د هغې هغه کوم شفټ چې دی یا ایچ او ډي اف ډپارټمنټ چې هغې تاسو سره هغه کوي انټرویو کوي. انټرویو څخه وروسته تاسو انتخابوي جاب ته همغه جاب یې تاسو ریزیډنسي هم نه. او بیا تاسو وروسته سټارټ یو ټریننګ اس اسسټنټ نرس. ټرینی ډاکټر ته دلته ریزیډنټ اسسټنټ نرس وایي. ښه د هغې څخه وروسته راځو ډاکومنټیشن پروسس. کم ډاکومنټس ریکوایر دي کم ډاکومنټس ته موږ ضرورت لرو. فکر کوم د هغه ټایم چې دی د لیکچر د دې میټینګ ټایم 6 دقیقې پاتې که چیرې ختم شو بل لینک تاسو سره شیر کیږي کولی شئ د دې په ادامې سره په هغه لینک کې مخته ځو. راځو دلته کم ډاکومنټس ریکوایر دي لیست اف ریکوایر ډاکومنټس دي. لومړی دی برث سرټیفیکیټ. برث سرټیفیکیټ یا تولد کارت چې موږ تاسو ورته وایو دا کولی شو په افغانستان کې موږ تاسو کابل کې د ریاست احوال نفوس سرای شمالي کې ولایتي ریاست دی د ولایاتو دپاره او په کارتای پروان کې د کابل ولایت خلکو مربوط ریاست دی کولی شي برث سرټیفیکیټ د هغې څخه ترلاسه. بل دی پاسپورټ دا تاسو ته ټول معلوم دی لرئ. بل یونیورسټي ډیګري یا ډیپلوم دی. ټرانسکریپټ دی. په افغانستان کې اکثره کاندیدان یا ډاکټر صاحبان ډیپلوم نه لري د دوی سره سرټیفیکیټ هم چلیږي څه مشکل نشته. ټرانسکریپټ دی. هاوس جاب سرټیفیکیټ دی. د هغې څخه وروسته اوریجنل سی وي مو باید په جرمني ژبه باندې وي. کولی شئ د ګوګل ټرانسلیټ څخه کومک واخلئ او کومه سی وي چې په انګلیش باندې ده هغه په هغه باندې جوړه کړئ په جرمن باندې. بل دی ګډ سټینډینګ سرټیفیکیټ. ګډ سټینډینګ سرټیفیکیټ د افغانستان میډیکل کونسل ورکوي. هر چا چې ایگزیټ ایگزام کلیر کړي ایگزیټ ایگزام څخه وروسته د طبي شورا کارډ ولري یا د کوم لایسنس چې دی د هغې څخه وروسته دوی کولی شي چې ګډ سټینډینګ سرټیفیکیټ واخلي. د هغې څخه وروسته بیا پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ دی. پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ هم تاسو کولی شئ چې د افغانستان کې وزارت داخله کابل کې وزارت داخلي څخه وزارت داخله کې ریاست ارتباط عامه هغې ته ځئ په افغانستان کې ورته عدم مسؤلیت جرمي وایي. دا تاسو د هغې څخه لاسته راوړئ هملته بایومیټریک اخیستل کېږي د تاسو څخه او بیا د وزارت داخل خارجه د لارې تاسو مکتوب لیږل کېږي د افغانستان سفارتونو ته. مثلا پاکستان کې اسلام آباد کې افغانستان سفارت دی یا کونسلګریانو څخه تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. د ترلاسه کولو یا طریقه یې دا ده. وروسته د هغې څخه ایډمیشن لیټر اف C1 میډیسن. C1 میډیسن یا د Fachsprachprüfung یا میډیکل ټرمینالوژي اگزام چې دی دا دواړه یو دي. دې ته C1 میډیسن هم ورته وایي. یو جرمن کامن لینګویج لرو یو دی پروفیشنل لینګویج چې د هغې ته بیا C1 میډیسن سیم لایک OET لکه OET چې دی هغه دپاره پلیب دپاره همدغسې د C1 میډیسن اگزام اف لینګویج دی. ولې کانټینټ چې کوم دی هغه میډیکل کانټینټ دي خو دا اگزام چې دی دا وایوا وایز اگزام دی کوم ریټن اگزام نه دی. وایوا وایز اگزام دی چې دې باندې وروسته خبرې کوو. یعنی د Fachsprachprüfung یا سټیپ 1 لایسنس اگزام چې دی دا د دې پریپریشن دې کې باید ایډمیشن واخلئ. بل دی پرمننٹ میډیکل لایسنس یعنی په افغانستان کې باید تاسو یعنی افغانستان کې یا په کوم ځای کې چې تاسو سټډي کړی یا مو میډیکل ویلی دی میډیسن هم کړی دی د هغې ځای پرمننٹ میډیکل لایسنس باید ولرئ. دا په لسم سټیپ یا لسم ډاکومنټ دی. د هغې څخه وروسته ټرانسلیټډ ان بګلاوبیک کاپي اف اوریجنل ډاکومنټس چې دا مې مخکې هم ذکر کړه ټرانسلیشن او ورسره وریفاید کاپي اف ډاکومنټس
دغه ټول ډاکومنټس چې تاسو کله برابر کړل بیا کولی شئ تاسو وروسته دا میډیکل کونسل ته سبمیټ کړئ. وروسته راځو بیرته پورته دا ډاکومنټ تاسو سبمیټ کړل هغې څخه وروسته تاسو ته ډیپیسیټیفایډ یا انوایټیشن لیټر چې تاسو جرمني ته انوایټ کوي میډیکل کونسل هغه درکول کېږي او د هغې څخه وروسته بیا راځو German visa getting process and its types. The doctors لپاره کوم types دي او څنګه کولی شو جرمن ویزې ته اپلای وکړو اپاینټمنټ څنګه واخلو او څومره ټایم نیسي راځئ دې باندې خبرې کوو. Get an online appointment via a German embassy or consulate website. د افغانانو لپاره چې د په اسلام آباد کې هغه امبیسی یا سفارت جرمني چې کوم په کابل کې و هغه اوس په اسلام آباد کې نه. په اسلام آباد کې دوه جرمن امبیسی دي، یو د پاکستانیانو لپاره دی هغه ځان ته دی، یو د افغانانو لپاره ځان ته دی. کله چې تاسو ګوګل کې ولیکئ چې جرمن امبیسی کابل تاسو ته هماغه د افغانستان لپاره کوم سفارت چې د هغې ویب سایټ راوړي تاسو به د هغې د طریقه هغه اخلئ اپاینټمنټ اخلئ. کله چې هغې ویب سایټ ته لاړ شئ نو بیا اپاینټمنټ هغې کې بیا تاسو چوز نیشنل ویزا نان فیملی ریونین لانګ ټرم دغه کټګوري به تاسو چوز کړئ. دا 16D ورسره لیکلي نه وي خو ډاکټرز لپاره چې دی یا فورین کوالیفیکیشن ریکګنیشن لپاره چې دی هغه 16D ټایپ اف ویزا ده صرف دغه لیکلي. نیشنل ویزا لانګ ټرم نیشنل ویزا نان فیملی ریونین دغه ټایپ به تاسو هغه کوي. په دې کې بیا ادرز کټګوري به بیا تاسو چوز کړئ او وروسته بیا راځو بیا هم بیرته خپل دریم نقطې ته راځو. په دې کې دی wait until your visa interview. د جرمن ویزې تر ټولو غټ مشکل چې دی هغه دا دی چې ډیر ټایم نیسي. د ویزا اپاینټمنټ اخیستلو لپاره ډیر ټایم نیسي. تقریبا په اوس وخت کې د 12 څخه تر 18 میاشتو پورې وخت نیسي. که څوک غواړي چې پروسه شروع کړي نو د پروسې شروع کولو څخه مخکې کوشش دې وکړي چې دغه ټایم په نظر کې ونیسي. د خپل د ټایم د ویټینګ ټایم یا د انتظار ویستلو د اپاینټمنټ لپاره دا ټایم او ډاکومنټ پروسس دا دواړه پرلیل یا په موازي وخت کې دواړه سره مخ ته بوځي ترڅو په اسانۍ سره وکولی شي چې یعنې د وخت د ضایع څخه مخنیوی وشي. کولی شي دواړه چې کله پروسس شروع کړي لومړی د 12 څخه تر 14 17 میاشتو پورې دا وخت په نظر کې ونیسي او د هغې مطابق خپل اسناد برابر اپلیکیشن فایل کې میډیکل کونسل ته خپل ډاکومنټ ولیږي. نو په دې ډول سره بیا راځي. کولی شي په دې وخت جریان کې ژبه ورسره ووایي. ژبه مهمه ده چې څومره زیات هملته په هوم کنټري کې یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې وویل شي هغومره ښه ده، ځکه دلته د ژبې د کورس مصارف او فیسونه هر څه زیات دي. نو هلته چې وویل شي په افغانستان کې یا پاکستان کې دا بهتره ده او کم مصرف او کم وخت نیسي. دا هم شو ویټینګ ټایم په باره کې باندې. وروسته د هغې څخه start working on making your blocking account. What is blocking account? First راځو دې باندې هغه کوو چې what is blocking account. blocking account چې کوم دی هر څوک که څوک پی ایچ ډي دپاره راځي که څوک ماسټرز دپاره راځي که څوک میډیکل ریزیډنسي دپاره راځي هر هغه دپاره یعنی هر تحصیلي مقصد دپاره چې آلمان ته راځي یا جرمني ته راځي هغوی باید بلاک اکاونټ جوړ کړي. بلاک اکاونټ لکه یو کې یا یو ایس بینک سټیټمنټ غواړي جرمن بلاکینګ اکاونټ غواړي. بلاکینګ اکاونټ یعنی ستاسو د یو کال خرچه د یو کال کم مصارف چې دي هغه به تاسو په ایډوانس کې په یو جرمن بینک کې هغه بلاک کوئ. دې ته بلاکینګ اکاونټ وایي. دا د هر چا لپاره دا امپورټ دی. هر څوک چې د هر ایجوکیشنل پرپز لپاره یا تحصیلي مقصد لپاره راځي دوی باید بلاکینګ اکاونټ جوړ کړي. د دې لپاره چې دا بلاکینګ اکاونټ جوړ شي نو هر څوک نشي کولی چې پاکستان څخه په یو جرمن بینک کې اکاونټ خلاص کړي. د هغې لپاره ډفرنټ کمپنیز دي یا کمپنیانې دي چې فینټبا ده، کوریکل دی، ایکسپیټریو په نامه باندې هم شته. خو د افغانانو لپاره صرف او صرف اوس وخت کې فینټبا دا خدمات وړاندې کوي.
دا د جرمن بانک او د کینډیډیټ ترمنځ میانجیګري کوي، یعنی تاسو دواړه ترمنځ دوی د کار مخ ته تاسو ته بیایي. تاسو فینټیبا کې د دوی خپل ځان ته اکاونټ جوړوي، خپل ډاکومنټ هر څه سبمیټ کوي، هغه تاسو ته یو جرمن بانک کې اکاونټ خلاصي، تاسو پاسپورت وي، تاسو هر څه تاسو خپل انفارمیشن باندې بیا تاسو هغه کم اکاونټ نمبر او هر څه چې تاسو خپل نامه باندې دی هغه ته تاسو د فیس چې کم دی چې اوس وخت کې 11,328 یورو دی، دا تاسو خپل اکاونټ ته سند کوئ، ټرانسفر کوئ. چې کله ټرانسفر شي بیا پینټیبا تاسو ته کنفرمیشن لیټر تاسو ته سند کی، او دا یو د مهم ډاکومنټ څخه دی چې ویزا انټرویو دی باندې تاسو د خپل ځان سره ولرئ. کچېری if you are sponsored then you have to have sponsor letter with you. کچېری تاسو سپانسر یعنی یو څوک ولرئ چې تاسو سپانسر کی، تاسو خپل تاسو ملګری فرینډ تاسو کولای شئ چې هغه تاسو سپانسر کی. په کوم صورت کې کولای شئ چې تاسو سپانسر کی؟ کچېری یو نفر تاسو ملګری خپل هر څوک چې هغه تاسو سپانسر کی باید د خپل مصارفونه، د خپل اتاق کرایه، د خپل میاشتنی مصارف او هر څه مصارف چې د هغې څخه اضافي 950 الی 1000 یورو اضافي د هر څه نه وګټي، هغه صورت کې کولای شي چې تاسو سپانسر کی. دلته به یعنی د فورن افیس ته ځي د جرمني کې، خپل پروفس چې کوم دي هغه به ورته وړاندې کوي. پروفس چې کله ورته وړاندې کوي بیا د هغې په اساس باندې ورته سپانسر لیټر ورکوي. په دې صورت کې که څوک سپانسر لیټر ولري نو بیا د بلاک اکاونټ څخه خلاصیږي. بل 6 نمبر 6 په دې کې وایي چې get with yourself a bank statement as well as it supports your visa application. کچېرې تاسو د انټرویو په ورځ باندې خپل بانک سټیټمنټ هم ځان سره ویسئ، دا یو ښه خبره ده. it supports یعنی تاسو ویزا اپلیکیشن سپورټ کوي، خو کني څه مشکل نشته، څه خبره نه. بل موږ لرو دلته the following list of documents to have 2 copies of them on interview day. یو دی موږ لرو دا list of documents باید تاسو سره انټرویو ډے باندې پاسپورت دی، ویزا اپلیکیشن فارم دی، نیشنل آیډنټیټي کارت NIC چې موږ تاسو ته تذکیره ده. اوس د هغې څخه 3 پاسپورت سایز فوټوز، 3 to 4 میریج سرټیفیکیټ دی، که چا واده کړي نو میریج سرټیفیکیټ هم باید ولري، موټیویشن لیټر دی، بل کور لیټر دی، بلاک اکاونټ کنفرمیشن لیټر دی، او بینک سټیټمنټ که چیرې صحیح دی که نه څه مشکل نشته، دا مهم نه دی. او د هغې څخه وروسته CV in German language، او بیا هم سرټیفیکیټ اف جرمن لینګویج، که چا لینګویج ویلی نو د ویزې دپاره مهم دا دی که چیرې څوک د ادوا سرټیفیکیټ یا د ادوا سرټیفیکیټ ولري. ښایي وبښئ دلته د ادوا سرټیفیکیټ که ولري ښه دی. که چیرې سرټیفیکیټ ونه لري په هغه صورت کې باید بیا د کورس یا د لینګویج کورس چې دی یا لینګویج سکول چې دی د هغې اډمیشن لیټر ولري. بل دی ډیفیسټ بشاید یا هماغه انوایټیشن لیټر یا ډیفیسټ هغه چې دی سرټیفیکیټ چې دی، اډمیشن لیټر اف C1 میډیسن یا د Fachsprachprüfung یا د سټیپ 1 لایسنس ایگزام د پریپریشن کورس اډمیشن لیټر. بل دی all educational documents, sponsor letter, print out of your appointment email، یعنی که څوک بلاک اکاونټ نه لري کولی شي سپانسر لیټر ځان سره ویسي، او print out of your appointment email یعنی کوم اپاینټمنټ چې تاسو ته یې درکړی د هغې print out باید ځان سره ولرئ، print out یې باید ځان سره ولرئ. یو تاسو نه هغه کې اسلام آباد کې ایمبیسي کې پکار وي، او دوم یو تاسو نه په هغه کې اخیستل کېږي په بر امام هلته شټل سروس دی، په هغې کې تاسو نه اخیستل کېږي. نو دوه ځان سره ولرئ ښه دی، ځکه چې هلته د دوی په خپله سروس کې صرف یو کاپي په 50 to 100 باندې پرنټ کړي. بل دی have a local currency of equivalent of 75 euro، یعنی تاسو باید ځان سره پاک روپیز ولرئ، ایرو باید تاسو سره نی، دوی په پاک روپیز باندې هلته چې تاسو د ویزې فیس سبمیټ کوئ هغه په پاک روپیز باندې اخلي، په کلدارو باندې اخلي.
دې ته مو هم فکري اکثره فکر کوي چې هلته ایرو اخلي او بیا ایرو ورسره نه وي نو وخت یې ضایع کېږي تر څو د باندې راووځي او بیا ایکسچینج وکړي. ښه راځو اوس کله چې ویزه واخیستل شي د هغې څخه وروسته after successful completion of the documents in German language learning till B2 or C1 what else to do. د هغې څخه وروسته بیا Fachsprachprüfung یا هم د میډیکل پروفیشنل لینګویج اگزام چې کوم دی یا سټیفن لایسنسینګ اگزام دا باید ورکول شي چې ته FSP ورته په هغه کې وایي په لنډو کې. د هغې څخه وروسته راځو جرمن لایسنسینګ اگزامز. کم اگزامز دي د لایسنس لپاره؟ د فالوینګ آر میډیکل لایسنسینګ اگزامز چې په دې کې موږ 2 اگزامز لرو. Fachsprachprüfung دی او بل Kentnissprüfung دی. په Fachsprachprüfung کې چې یعنې دې ته میډیکل پروفیشنل یا میډیکل ټرمینالوجي اگزام ورته وایي او بل دی Kentnissprüfung میډیکل نالج اگزام. دواړه وایوا وایز اگزامز دي. ریټن اگزام پکې نشته، نه انسیکیوز شته او نه کوم بل ریټن پارټ هغه لري. صرف یو ډسچارج لیټر به لیکئ چې هغه ریټن پارټ دی. راځو اوس د Fachsprachprüfung باندې څنګه کوم پارټس دي په دې کې. Fachsprachprüfung کې کم پارټس دي؟ څو پارټس لري دا اگزام خپله. First part, it is an exam of medical terminology. In most cases in states, besides terminology, medical knowledge is also tested. په دې اگزام کې جنرالي چې دی یا عموما تاسو صرف لینګویج هم ټیسټ کېږي. نارمل یا کامن لینګویج چې کومه ده او بل میډیکل لینګویج هم ټیسټ کېږي په دې کې. کامن لینګویج چې کله تاسو پیشنټ نه هسټري اخلئ په هغې کې پیشنټ سره کامن لینګویج باندې خبرې کوئ او پروفیشنل لینګویج هم چې کوم ده د ایگزامینر سره چې بیا خبرې کوئ یا کیس ورته پریزنټ کوئ په هغه کې د تاسو پروفیشنل لینګویج ټیسټ کېږي او وروسته ډسچارج لیټر چې لیکئ نو هغه کې هم پروفیشنل لینګویج. د دې څخه وروسته after passing Fachsprachprüfung you will receive Berufserlaubnis یا a temporary provisional license چې کوم دی. It is for 2 years. During this time, you have to pass Kentnissprüfung. The 2 year لپاره کله چې دا exam pass کوي 2 year لپاره تاسو ته هغه درکول کېږي provisional license. په دې ټایم کې تاسو باید میډیکل نالج اگزام چې دا باید پاس کړئ. د دې اگزام چې کوم دی دا اگزام کوم ملټیپل ټایمز کولی شي ورکوي. نو اټمپټ لیمیټیشن یعنی کولی شي 4 ټایم 5 ټایم کوم لیمیټیشن نه لري دا اگزام FSP چې کوم دی او اټ از وایوا وایز اگزام دی. نو MCQs, no SKI, no SA base like other international exams AMC, MCCQE یا ASMD یا یو کوم رقم باندې کوم OSKI هغه پکې نشته. صرف وایوا وایز اگزام دی. یو پارټ یې دا دی چې پیشنټ نه هسټري اخلئ، دوهم پارټ یې دا دی هسټري چې اخیستي پریزنټ کوئ بیرته کیس پریزنټ کوئ او تھرډ پارټ یې بیا دا دی چې یو ډسچارج لیټر لیکئ. دلته بیا هم پارټس کوم دي. how is FSP conducted. یو د it has 3 parts. یو د patient arts Gespräch یعنی پاتسینټ پیشنټ ته وایي او آرت چې دی هغه ډاکټر ته وایي. د دې ترمنځ چې کوم یعنی هسټري ټیکینګ یا انامنیز ورته وایي. هسټري ټیکینګ چې کوم دی دا کېږي یعنی د پیشنټ څخه چې هسټري اخلي او د هغې څخه وروسته په دې کې 2 پارټس دي. په دا یو پارټ کې بیا په 2 پارټس دی. یو پارټ یې هسټري ټیکینګ دی، دوم پارټ یې چې دی پاتسینټ افکلیرونګ یا ایکسپلینینګ پروسیجر ټو پیشنټ. د مثال په ډول سره پیشنټ ته انډوسکوپي پکار ده هغه به ورته ایکسپلین کوي. او بل سیکنډ پارټ کې چې دی Arztbrief schreiben. سیکنډ پارټ یې دا دی Arzt-Gespräch ډاکټر کنورسیشن کوم کیس چې دی هغه پریزنټ کوئ. په دې کې your token history means you will present your token history to a professor. 3 professors will be observing you and will ask some question as well. In third part چې په دې کې کوم دی هغه Arztbrief schreiben دی. Arztbrief یعنی ډاکټر لیټر یعنی کوم ډسچارج لیټر چې موږ تاسو یا ریفرل یا هم ډسچارج لیټر چې کوم دی هغه په دې کې رایټینګ ریفرل او ډسچارج لیټر دا هم 20 minutes ټایم لري. دا 3 پارټس دي، هر پارټ چې دی 20 minutes ټایم لري. د دې څخه وروسته after passing FSP you will receive Berufserlaubnis and now you can work as doctor یعنی medical officer چې دلته ورته assistant arts وایي. It is not
counted in residency training. That time چې دا په residency training کې نه count کیږي. بل salary په غواندي you will receive a salary amount same like first year resident. کم حقوق چې کوم دي یا salary چې کوم دا هغه same لکه څنګه چې یو first year resident receive کوي هر څه حقوق چې لري هماغسې یو میډیکل افیسر چې فرست سٹارټ اخلي هغوی هم هماغسې سیلري او لري. دا چې څومره سیلري ده دا راځو مخکې سلایډس کې شته. بل دی سیکنډ اگزام چې دی هغه Kentnissprüfung دی یا نالج اگزام چې کوم دی دا هم یو وایوا وایز اگزام دی وربل اگزام دی in it your medical knowledge is tested. تاسو کوم میډیکل نالج دی په دې کې لینګویج وا پروفیشنل او کامن لینګویج او په دې کې چې کوم دی په دې کې میډیکل نالج هم ټیسټ کیږي. that is چې کوم دی دا limited attempts لري only 3 attempts صرف 3 واره کولای شي چې دا ایگزام attempt کوي دا هغې څخه وروسته بیا تاسو نشئ کولای شي جرمني کې پریکټس میډیسن پریکټس کوي. fourth attempt هم بعضې وختونه امکان لري خو عموما چې دی 3 attempts. بل دی it is to be taken within 2 years after receiving the غوب allowance. یعنی دا کوم provisional license time چې دی 2 years لپاره په دې ټایم کې به تاسو دا ایگزام اټینډ کوئ چې هر وخت تاسو پریپیر شوئ. After passing KP you will receive full registration as doctor called approbation. کله چې تاسو KP یا Kentnissprüfung چې دا پاس کړئ د هغې څخه وروسته یعنی تاسو لایسنسینګ پروسس کمپلیټ کړ تاسو ته فول لایسنس درکول کېږي. دا ټول پروسس ته چې دی ته پروبیشن وایي یا په جرمن کې ورته Probation وایي. There are also alternative ways for exemption but are not 100% guaranteed. یعنی Kentnissprüfung تاسو دا هم کولای شئ چې خپل کم تاسو میډیکل ډاکومنټس چې کوم دي یا ډیګري چې کوم ده هغه دلته د جرمن هغه سره ایکویلنس کوي خو د ایکویلنس پروسس چې دا هر وخت سکسسفول نه ګارانټیډ نه یعنی که چیرې تاسو ډاکومنټ ایکویلنس کاونټ شي ایکویلنٹ کاونټ شي په هغه صورت کې بیا تاسو د Kentnissprüfung څخه ایگزم دی دا یو ایگزم یا دا نور کوي ډایرکټ تاسو لایسنس لاسته راوړئ دا هم امکان لري. Especially the European graduates چې کوم دي هغې دپاره دا possible او نور کوم ایشین graduates یا نور graduates چې دي هغوی هم په most cases کې دا successful وي خو هر وخت نه. راځو بیا د هغې څخه وروسته residency training کله چې تاسو step 2 exam clear کړ د هغې څخه وروسته بیا residency training ته څنګه تاسو انټر شئ څنګه داخل شئ ورته. For getting into residency training after getting approbation no further specialty exams are required. یعنی لکه څنګه چې په UK کې دی هلته MRCS MRCP یا MRCOG ورکوئ هغې ایگزامونه سپیشلټي دپاره چې ورته انټر کېږي دلته بیا هغه ایگزامز نشته. کله چې step 2 exam clear کړئ د هغې څخه وروسته ډایرکټ کولی شئ چې residency ته اپلای وکړئ. بیا دی so you will apply directly to different hospitals for training your desired field. دلته مخکې مې هم وویل چې تاسو کولی شئ هر کمپیټیټیو فیلډز ته که سرجري کې او که میډیسن فیلډز وي تاسو هغې ته سیم لکه یو جاب ته چې اپلای کوئ همدغسې اپلای کوئ هر مختلف هاسپیټلز ته په هر ځای کې هر سټیټ کې کولی شئ اپلای وکړئ او چې هر ځای کې سلیکټ شوئ هملته همغې تاسو ریزیډنسي ټریننګ هم دی کوم خاص پروسیجر یا پروسس ورته نشته. بل دی you can apply nationwide to residency spots دا مې هم ویلی. وروسته راځو د هغې څخه doctor's salary and working hours in Germany. دا هم ډېرو ډاکټر صاحبانو ته دا پوښتنې چې سیلري هلته څنګه ده او څومره دا د 2021 کال کم لیست چې دی د هغه وخت سیلریانې دي او دا مختلف ډولونه ده شفاخانو یا هسپتالونه دي لکه مثلا بعضې ټیچینګ هاسپیټلز دي بعضې پرایویټ هاسپیټلز دي مختلف ټایپس اف هاسپیټلز دي دلته مثلا دلته ټایپ کمونال یعنی کمیونټي هاسپیټلز دي یونیکلینیکن یعنی ټیچینګ هاسپیټلز دي او پریوات کلینیکن یعنی پرایویټ هاسپیټلز دي. سیلري دلته په لږ څه تفاوت سره نور ټول یو شان ده په ټولو هغه کې لږ څه تفاوتونه لري. دلته بیا دي شتوفه 1 یعنی لومړی کال فرست ایئر
هغه که ریزیډنټ کی که نون ریزیډنټ کی که میډیکل افیسر ای فرست ایئر کی دغه سیلری دا په 2021 کې دا د 2022 د لپاره لیست دلته دی راځو دغه لیست دی اسسټنټ نرس لپاره یا ټرینینګ ډاکټر لپاره فرست ایئر کې چې کوم دی سټیپ 1 فرست ایئر کې 4938 یورو دا یعنی دا چې د بروټو ورته وایي یو بروټو دی یو نیټو ده بروټو یعنی هغه سیلری دی چې په هغې کې ټیکس هم شامل دی نیټو هغه سیلری دی چې ټیکس پکې شامل نه دی یعنی ویداوټ ټیکس چې هغه تاسو جیب ته ځي هغه سیلری دا چې دا اوس دلته دا سیلری ده بروټو ده د هغې څخه وروسته بیا په سیکنډ ایئر کې په فرست ایئر کې 4938 ده په سیکنډ ایئر کې 5213 او همدغسې زیاتېږي بیا تر 6309 پورې البته دا سیلری چې دا ویداوټ نایټس ویداوټ نایټ شیفټس ویداوټ اوور ټایم د هغې څخه د هغه چې بیا ایکسټرا کاونټ کېږي دا د اسسټنټ نرس یا ټرینینګ ډاکټر لپاره سیلریانې وي او دلته چې دی دا بیا سپیشلیسټ لپاره چې څوک سپیشلیسټ وي او دا بیا سینیر فزیشن لپاره او دلته هم وروسته د حساب اسوسییټډ پروفیسر او د هغوی سیلریانو د هغوی د سیلریانو سکیل دی دا سیلریان چې دي دا بروټو دي یعنی ټیکس پکې شامل دی او ویداوټ نایټ شیفټس او ویداوټ هغه دی اوور ټایم دی هغه چې دي هغه بیا ځان ته کاونټ کېږي بل دی ورکینګ آورز normally doctors work 40 hours per week. It means you will be working 8 hours per day. 8 hours per day, 40 hours per week. But more than 8 hours per day is counted as overtime. Night shifts are also counted separately. Overtime or night shifts separately count. But for overtime, it is if it is night shift or from day side, you will be paid according to your level, but residents are paid as average euro of 30 per hour brutto. Brutto او نیټو مخکې هم تاسو ته تشریح کړل چې بروټو څه شی دي او نیټو څه شی دي بروټو کې ټیکس شامل وي ورسره او نیټو هغه پیسې دي چې د ټیکس او د هر څه نه وروسته تاسو جیب ته ځي هغه پیسې دي وروسته د هغې څخه دی so approximately with normal working hours plus overtime including some weekends will be able to receive after taxes deduction an amount of up to 4500 as merit که څوک merit دي یعنې واده یې کړي د هغې د بیا نسبتا یو څه زیاتې د 300 نه 500 پورې د هغوی سیلري زیاتې یا معاش یې زیات وي او که څوک سینګل وي د هغوی د نایټ شفټس او د دې سره میاشت کې آخر ورته تر 4000 پورې پاتې کېږي یعنی نیټو ورته پاتې کېږي بروټو نه یعنی د ټیکس او د هر څه نه وروسته وروسته د هغې څخه موږ لرو ډاکټرز لایف ان جرمني doctors are counted as highest paid population or employees وروسته د هغې څخه دی after receiving Berufserlaubnis you will receive directly blue card یعنی کله چې تاسو ته سټیپ 1 اگزام کلیر کړئ ځان ته جاب پیدا کړئ د جاب دپاره چې کوم تاسو ته بیا یعنی جاب چې کله کلیر کړئ Berufserlaubnis یا اجازه Berufs وظیفې ته وایي او Erlaubnis اجازې ته وایي یعنی اجازه د کار یا لایسنس پروویژنل لایسنس درکول شي په دې سره ډایرکټلی تاسو ته بلو کارډ درکول کېږي بلو کارډ سیم دی لکه په یو ایس کې ګرین کارډ او د هغې څخه وروسته چې دی after 21 months you receive Niederlassungserlaubnis د 21 months چې کله تاسو جاب وکړئ د هغې څخه وروسته تاسو ته Niederlassungserlaubnis یعنی په یو کې کې ورته independent leave to remain چې ورته وایي په یو کې کې یعنی تاسو ته پرمننټ ویزه درکول کېږي پرمننټ اجازه درکول کېږي د په جرمني کې د پاتې کېدو یا ویزه درکول کېږي after 3 years you can apply for German citizenship according to new rules یعنی د جرمن اوس نیو رولز چې دي دا اوس اپلای کېږي د جرمن پارلمنټ نه پاس شوي دي after 3 years کولی شئ چې تاسو جرمن citizenship ته اپلای وکړئ after APSP by getting job you will receive full health insurance یعنی کله چې تاسو سټیپ 1 اگزام کلیر کړئ جاب واخلئ تاسو ته فول هیلث انشورنس کور کیږي تاسو که چیرې فیملی ولرئ تاسو فیملی هم پای کې انکلوډډ
Expenses mostly depend on you, but as an average, a family of 3 spends euro 1,500 to 2,000 per month while having a luxury life. Expenses mostly depends on you. يعني تاسو باندې ارتباط لري چې تاسو څنګه مصرف کوئ، لږ مصرف کوئ، ډیر مصرف کوئ. خو as an average دا amount کولای شو چې ووایو. بلې children که څوک واده کړي ماشومان ولري، children are paid per month about euros 250 دا month دی per month باندې as kindergeld یعنی ماشومان دلته ته 18 کلنۍ پورې دوی خپل میاشتنی معاش لري چې هغه 250 دی، او څومره چې ماشومان زیاتېږي دا هم ورسره زیاتېږي. ښه بل دی you will have 6 weeks leave per year full paid. یعنی تاسو 6 weeks په یو کال کې غلري رخصتي لري یا چټۍ لري چې هغه fully paid دي. د هغې څخه وروسته بیا ګورمنټل دا کینډر دی، kindergartens, schools and universities are tuition free. یعنی kindergarten چې کوم دی او هغې څخه وروسته schools او university چې دی هغه tuition free دي، private base باندې شته خو tuition free دی، ګورمنټ ته خوا څخه چې ټول tuition free دي. یعنی تاسو ماشومان کولی شي چې سکول ته، یونیورسټي ته او kindergarten ته پکې لاړ شي. وروسته موږ دلته لرو German medical licensing exam with USMLE, PLAB and AMC. دې کې لرو موږ تاسو depend یعنی مطابق د different factors دلته موږ هغه کړی دی، ارزیابي کړی دی یا evaluate کړی دی. دلته راځو first salary دا salary په German licensing exam یعنی جرمني کې چې دا هغه دی لومړی costing دی. costing چې دی reasonable دی، USMLE expensive دی او PLAB چې دی cheaper دی as compared to German program. او AMC یا Australian Medical Council exam چې بیا کوم دی هغه هم expensive. بل salary چې کوم دا جرمني کې good دا او USA کې څومره چې ما اورېدلي، البته دا سټینډرډ هغه نه دی، کمپیریزن نه دی، خو دا د ما په نظر باندې دا کمپیریزن دی څومره چې ما اورېدلي یا مو دا ایوالویټ کړي. سیلري جرمني کې ګوډ ده او په USMLE یا US کې ایکسلنٹ، او پلیب دلته ځکه پور لیکلي ده چې کم سیلري چې په هغې کې نایټ شفټس او هغه هم پکې شامل دي د یو ریزیډنټ دپاره، نو په دې خاطر باندې جرمني بیټر ده سیلري as compared to UK. او استرالیا کې هم سیلري ښه ده. جاب فیسیلیټیز جرمني کې جاب فیسیلیټیز شته، جابس پیدا کېږي که څوک سپیشلی که څوک ایکسپیرینس ولري، ایکسپیرینس ډېر رول پکې پلی کوي. او US کې چې دی ایوریج او پلیب یا UK چې دی اوس په الحال وخت کې زه اورم چې نسبتاً سچوریشن زیات شوی دی او نسبتاً سخت دي، خو بیا هم جاب پیدا کېږي. او AMC کې چې دی ایوریج از ګود. کوالټي اف لایف چې دا جرمن کې بیټر، او دلته بیا هم تاسو کولی شي وی ګورئ. نو او بل میچنګ ایشوز چې دي، یعنی مهم هغه چې دی په جرمن کې د میچنګ ایشوز نشته، یعنی ریزیډنسي په اسانۍ سره پیدا کېږي، دومره په سختي سره نه ده لکه څومره چې په UK یا US کې ده. USMLE کې yes after passing you to get matched. بل دی په پلیب کې میچنګ ایشوز مخکې پکې ډېرې نه وي، خو دقیق معلومات نه لرم پې. او AMC کې هم په استرالیا کې هم فکر کوم چې ډېر مشکلات نشته. پارټس اف ایگزامز چې دي په جرمن لایسنسینګ ایگزام کې 2 پارټس دي. په USMLE کې کې جنرالي 3 پارټس دي، خو سټیپ 2 کې او CS چې ورسره شي نو سړی ویلی شي چې 4 پارټس.
او بل چې دی پلیب هم 2 parts دی او AMC هم 2 parts دی. ویزا ریجیکشن ایشوز چې کوم دي په دې کې جرمني ریجیکشن لیست دی چې کوم ډاکومنټس چې ما منشن کړي وو هغه ټول ډاکومنټس وي نو ریجیکشن چانسز لیست پکې یا کمی. او بل یو اسمبلی په دې کې څومره چې ما اورېدلي دي چانسز ریجیکشن زیاتې پکې او پلیب کې هم ریجیکشن چانسز ډیر نه او استرالیا هم په همدې ډول باندې. دلته بعضې نور فاکټرز دي چې تاسو کولی شئ خپلې ولولئ. بعضې هغه فاکټر دي دا ټول هغه فاکټر دي چې ما خپل ایوالویشن دی کوم سټینډرډ نه دی نو فکر نه کوم چې خلکو ته دې دومره هغې انټرسټډ تمام شي. نو دا و زموږ مکمل سیمینار یا ویبینار یا لیکچر د جرمن په تدویر په باره کې باندې. که څوک بیا هم سوال لري یا پوښتنې لري کولی شي تاسو خپل سوالونه پوښتنې د پیج د لارې زموږ سره شریک کړئ. نو مننه ټولو ډاکټر صاحبانو نه چا چې شرکت کړی و. هیله ده چې تاسو ته دا ګټور تمام شوي. بیا هم که څوک سوال لري کولی شي چې د صفحې یا فیسبوک پیج د لارې زموږ سره شریک کړي.